د جوزجان له طبي انسټیټیوټ څخه 240 نجونې او هلکان د فارماسي، قابلګي او طبي ټکنالوژۍ په برخه کې فارغ شول. دغه طبي انسټیټیوټ چې په جوزجان کې لومړی خصوصي روغتیایي مرکز دی، د دغه ولایت له بیلابیلو ولسوالیو پکې نجونې زده کړې کوي. د زده کوونکو لپاره د قابلګۍ کورس د 2 کالو په موده کې د بیلابیلو استادانو لخوا تدریس کیږي. د جوزجان د عامې روغتیا رئیس فریدون حبیب د ښځینه نرسانو فراغت نیک اقدام بولي، خو وایي فارغ شوی نجونې د دغه ولایت ولسوالیو ته د تګ لپاره زړه نه ښه کوي. سکتور خصوصی یکی از چالش هایی که ما داریم بیشترین محصلین یا بیشترین فارغین انستیتوت های علوم صحی خصوصی را شاگردان یا محصلین را از شهرها تشکیل میده که اینا کمتر آماده میشن که به ولسوالی ها و به محلات دوردستی ولایت اونجا سفر بکنن و برن اونجا وظیفه بگیرن. د فاطمه قویاش په نوم یوه نرسه چې تازه فارغه شوې وایي وقتی که صداقت و وفاداری باشه چرا ما نکنیم وظیفه؟ او اگر امنیت ما تنظیم باشه هر آن شخص لبیک میگه به وظیفه. اولین چیزی که ما حراس داریم باید امنیت باشه، بعد از اون تلاش ما. د نرسنګ په برخه کې په جوزجان ولایت کې د 240 تنو له فراغت سره لا هم خلک د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې د ډاکټرانو له نه موجودیت څخه شکایت کوي. ابراهیم صافی، آزادي رادیو، کابل.